علیکم ورحمت الله وبرکاته. په سمون لرنینګ اکاډمۍ کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. منور سلیم زه یم او غواړم د خطاطۍ لومړی درس تاسو ته وړاندې کړم. ورځو د درس په طرف. دا چې لومړی ورځ دا باید موږ د قلم نیولو طریقه زده کړو او د قلم نیولو طریقه داسې ده چې قلم به سیده ونیسئ چې ولاړه کرښه نری راشي او پرته کرښه ډبله راشي داسې. دې پسې باید موږ د نقطې لیکلو چل زده کړو. نقطه ته به هم همداسې قلم ولاړ نیسئ داسې اړخ به یې راوړئ. بیا بعضې خلک نقطې ته قلم پروتی دا صحیح نه ده، دا غلط دی. صحیح طریقه داسې ده چې سیده به یې ونیسئ او ښی طرف له به داسې ځئ او کله چې دوه نقطې لیکئ د قلم لاندې اړخ به د دې نقطې دې اړخ سره وجنګوئ، لاندې سوکه دوه نقطې داسې. او بیا چې کله درې لیکئ بیا د دې په منځ کې کله چې لاندې ورته ټکئ داسې. دا طریقه د قلم د نیولو شوله. کوشش وکړئ چې دا تاسو دوه درې پاڼو کې ولیکئ ځکه چې دا ډېر مهم دی او طریقه چې زده شوه بیا هر څه اسانه. اوس شروع د الف نه کوم. د الف اندازه د 15 ټکو قدر ده. 1 2 3 4 5 داسې. دا اول سټایل چې دی دا د نقطې دی. دا نقطه د لږ به یې داسې کږه ویسي او سیده به راځي. لاندې کوشش مه کوئ چې داسې راتاو شئ، داسې چې راتاوئ بیا د نه خرابېږي. تاسو کوشش وکړئ چې همداسې سیده راشئ، سیده چې قلم جګوئ دا ځای خپله لږ داسې په اړخ راځي. او یا که داسې دا سټایل نه شئ کوئ نو همدا نقطه ده لږه یې داسې سیده اوږده ولیکئ. دا هم یو سټایل دی. دا د الف طریقه ده. دا هم باید تاسو دوه درې پاڼو کې ولیکئ. څومره چې یو حرف ډېر لیکئ هغومره به ښه پخېږي. دا د الف طریقه شوه. الف د 15 ټکو قدر دی، 15 نقطو قدر. تاسو کوشش وکړئ چې هر توري سره خپل اندازه ونه لیکئ، ډېره اندازه. کوم چې د نه ډېر خرابېده یا ګډوډېده بس هغې سره لیکئ، بیا به خپله پوهېږئ چې وړوکی دی غټ دی. اوس راځو بې ته. د بې اندازه هم 15 ده. 1 2 3 4 5 او داسې به دوه ټکي کوئ. قلم به داسې راتاوئ. دا بیا بعضې خلک داسې لیکي خو داسې صحیح طریقه نه ده چې داسې سیده یې راوړئ او بیا داسې وکړئ، دا ښه نه راځي. کوشش وکړئ چې هر کله تاسو لیکئ چې قلم داسې راتاو کړئ لکه داسې. دا هر توری دی. ب ت س اندازه پکې ډیره مهمه ده. کوشش وکړئ چې اندازې په ذهن کې کښېنوئ. کله چې اندازې زده وي بیا به تاسو ته ډېره اسانه وي. دا و د نن ورځ لومړی درس. راتلونکي حروف به تاسو ته په بله ویډیو کې وړاندې شي. هیله ده چې دا درته ګټور تمام شوی وي او د سمون لرنینګ اکاډمي چینل در سره سبسکرایب